السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سنگل پیز او تری پیز انرژي مصرف میټر پر رابطه باندې ده. اول د سنگل پیز او تری پیز انرژي مصرف میټرو ترمنځ فرق څه دی؟ دوهم سنگل پیز او تری پیز انرژي مصرف میټر په کوم ځایونو کې نصب او کنیکشن کیږي. دریم د سنگل پیز او تری پیز انرژي مصرف میټرو د کنیکشن طریقه په کوم ډول ده؟ نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. راځو اولو د سنگل پیز او تری پیز انرژي مصرف میټر ترمنځ فرقونو ته. سنگل پیز انرژي مصرف میټر په نسبت د تری پیز انرژي مصرف میټر کوچنی وي او سنگل پیز انرژي مصرف میټر دا د لو امپیر لپاره یعنی د کم امپیر لپاره نصب او کنیکشن کیږي او سنگل پیز انرژي مصرف میټر ته دو تارونه کنیکشن کیږي او دو تارونه د لوډ ته کنیکشن کیږي، یعنی دو تارونه د ته پایان راځي، یو نیوټرل یو فاز وي، یو ګرم یو یخ وي، هغه کنیکشن کیږي. او د دې نه چې کله موږ کور کې هم اپلاینس برقي وسایل چلو نو هغه ته کنیکشن کیږي او دوی ته چې کوم د پایانه دو تارونه یعنی فاز او نیوټرل راځي د دې کلرونه بلیک او ریډ وي یعنی تور او سور وي. تورې چې دی دوستانو دې ته نیوټرل کامن ډایرکټ مین تار هم ویل کیږي او ریډ ته چې دی سور دوستانو دې ته فاز لیو لایف تار هم ویل کیږي چې په لیو تار یعنی فاز تار کې کرنٹ راځي او واپس به ته په نیوټرل تار کې خارجيږي او ایسی سرکټ کمپلیټ کیږي. او سنگل پیز انرژي مصرف میټر ته چې پاور ورکول کیږي نو دا د چپ طرف نه ورکول کیږي فاز او نیوټرل او د دې څخه چې لوډ ته تارونه کنیکشن کیږي ویرونه د اخی طرف ته کنیکشن کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دغه ډیزاین او نقشه کې لیدل شئ نو تاسو هم کولای شئ په دغه طریقه باندې خپل سنگل پیز انرژي مصرف میټر نصب او کنیکشن کړئ. راځو د تری پیز انرژي مصرف میټر فرقونو ته. تری پیز انرژي مصرف میټر عموما غټ وي په نسبت د سنگل پیز انرژي مصرف میټر څخه او تری پیز انرژي مصرف میټر دا د های امپیر لپاره استعمالیږي چې د 100 امپیر پورې د دې څخه استفاده کیږي، یعنی 100 امپیر لوډ تاسو په دې باندې نصب او کنیکشن کولای شئ. او تری پیز انرژي مصرف میټر ته څلور تارونه کنیکشن کیږي او څلور تارونه د دې څخه وځي او د دې د کلرونو ډولونه چې دي دا په څلور ډوله دي: بلیک، ریډ، یلو او بلو، یعنی تور، سور، ابي او زیړ. دوستانو تور چې دی دې ته نیوټرل تار ویل کیږي، یخ تار ویل کیږي او یلو او ریډ او بلو دوستانو دا درې واړه فاز تارونه دي یعنی ګرم تارونه دي. او د دې څخه دوستانو تاسو دوه قسمه استفاده شئ کولای، هم د تری پیز لوډ چلولای شئ سه پاسا چې کوم برقي وسایل دي هغه هم په چلولای شئ. درې ګرمونه پکې استفاده شئ کولای چې د دې د ولټ اندازه دا 440 ولټه او د دې څخه دوستانو تاسو سنگل پیز برقي وسایل هم چلولای شئ چې د دې د ولټ اندازه دا 220 ولټه. کله چې تاسو د یو نیوټرل او فاز څخه استفاده کوئ نو 220 برق دوستانو تاسو هم استفاده شئ کولای او کله چې تاسو د درې ګرمو څخه استفاده کوئ هغه برقي وسایل چې په سه پاسه برق باندې چلیږي هغه ماشینونه چې په کارخانو او فابریکو کې لګیدلی وي تاسو کولای شئ د دې څخه استفاده وکړئ او تاسو هم کولای شئ چې درې منزله تعمیر ته تاسو سه پاسه انرژي مصرف میټر نصب کولای شئ او هر یو منزل ته یو فاز او نیوټرل مشترک کنیکشن کولای شئ او د هر یو فاز ته تاسو دو فازه ام سی بی بریکر لګولای شئ او دا دوستانو تقسیمولای شئ څو وخت چې تاسو امپیر د 100 پوری ټوټل او تاسو د یو منزل امپیر دا د 150 امپیر پوری وینو تاسو کولای شئ چې د سه پاسا انرژي مصرف میټر څخه استفاده وکړئ. لکه څنګه چې تاسو په دغه نقشه او ډیزاین کې وینئ نو تاسو کولای شئ په همدغه طریقه باندې تاسو سه پاسا انرژي مصرف میټر نصب او کنیکشن کړئ. د دې ډایګرام په طریقې سره هر یو فاز ته
دو فازه ام سی بی بریکر نصب کوي چې په دې کې نیوټرل او فاز دواړه ورته کنیکشن کیږي او هر منزل ته یو فاز د 10 امپیر نه تر 40 امپیر پورې بریکر نصب او کنیکشن کولای شي. دوهم راځو سنگل فیز انرژي مصرف میټر او 3 فیز انرژي مصرف میټر په کوم ځایونو کې نصب کولای شي. سنگل فیز انرژي مصرف میټر عموما تاسو د هغه برقي وسایل لپاره چې په 200 یا 110 باندې چلیږي د کورونو دکانونو لپاره استعمالولای نصب او کنیکشن کولای شي. او 3 فیز انرژي مصرف میټر تاسو په فابریکو کارخانو کمپنیو کې چرته چې سه پاسا برق ته ضرورت وي یعنی 440 وولټه اي سي برق ته ضرورت وي او هغه ماشینونه چې په سه پاسا برق باندې کار او فعالیت اجرا کوي هغه ته نصب او کنیکشن کولای شي. دریم راځو د کنیکشن طریقې ته لکه څنګه چې تاسو په دې ډایګرام کې سنگل فیز مصرف میټر وینئ چې د تا دوه تارونه د چپ طرف ته سپلای کیږي کنیکشن کیږي ورته او د دې څخه دوه تارونه هوم اپلاینس ته یعنی کورون ته کنیکشن کیږي او 3 فیز انرژي مصرف میټر ته څلور تارونه د چپ طرف ته کنیکشن کیږي او څلور تارونه د لوډ لپاره بهر ته وځي فابریکو او کارخانو یا سی منزله تعمیر ته کنیکشن کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ډیزاین کې وینئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.